د حکیم الکوزي همکاران نن په کابل کې وهل سوي دي او درمل هم چور سوي. دا چې ولې که غواړئ چې په هر څه باندې پوه سئ ویډیو تر پایه وګورئ او پښتو ټي وي چینل در سره هم سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو ورسیږي. حکیم الکوزي او همکاران په یو ویډیوي کلیپ کې وایي چې دوی سخت وهل سوي او دوا یې هم چور سوې ده. حکیم الکوزي په یاده ویډیو کې ویلي دي چې ځینې لوړپوړي چارواکي شته چې زموږ د دې دوا د مخنیوي په خاطر موږ ته اخطارونه راکوي او وایي چې نه به تاسو هستئ نه به مو کیلنه کي. الکوزي وایي چې د افغانستان ملت دې زموږ تر شا ودرېږي تر څو زموږ دوا عام ولس ته ورسیږي. تاسو د حکیم الکوزي او د دې همکارانو د وهلو په باره کې څه نظر لرئ؟ خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ چینل در سره هم سبسکرایب